د طالبانو سیاسي او ډیپلوماټیک پرمختګ د مسکو په فارمټ کې د غړیتوب له لارې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د نوي حکومت د رسمي غړیتوب خبر په مسکو فارمټ کې په کور او سیمه کچه پراخ انعکاس درلود. داسې پیښه چې یوازې د افغانستان د حکومت لپاره مهم ډیپلوماټیک بری ګڼل کیږي بلکې د دې هیواد د سیاسي مقام د لوړېدو څرګندونه هم کوي. مسکو فارمټ یو سیمه ییز چوکاټ دی چې د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسایلو د بحث او نظرونو د تبادلې لپاره رامنځته شوی دی. په دې کې د سیمې مهم هیوادونه لکه روسیه، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ګډون لري. د افغانستان رسمي غړیتوب په دې فارمټ کې دا معنا لري چې افغانستان له یوه بحث کیدونکې موضوع څخه په یوه فعال او رسمي لوبغاړی بدل شوی دی چې په سیمه ییزو پریکړو کې ونډه لري. دغه بدلون د دې لامل کیږي چې افغانستان ته نوي فرصتونه برابر شي څو د ملي ګټو دفاع او خپل لیدلوری وړاندې کړي. له هغې ورځې وروسته چې طالبان په 1442 هجري قمري کال یا په 2021 زیږدیز کال کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د نړیوال مشروعیت موضوع د دوی له مهمو ننګونو څخه وه. که څه هم ډېری هیوادونه لا هم د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ډیپلوماټیکو اړیکو بهیر ورو ورو په وده کې دی. د مسکو په فارمټ کې غړیتوب د سیمه ییزو هیوادونو سره په تعامل کې یو لوی او عملي ګام ګڼل کیږي. طالبانو په تیرو 4 کلونو کې خپله بهرنۍ تګلاره د متوازن تعامل پر اصل ولاړه کړې ده. نه یوازې ګاونډیان بلکې د سیمې ستر ځواکونه لکه روسیه او چین هم د افغانستان اهمیت په امنیتي او اقتصادي معادلو کې درک کړی دی. په مسکو فارمټ کې رسمي ګډون ښیي چې د سیمې نظر د افغانستان په اړه بدل شوی دی او دا هیواد اوس د حل لاره بلل کیږي، نه یوازې د ستونزې برخه. یو له مهمو اړخونو څخه د دغه غړیتوب اقتصادي فرصتونه دي. افغانستان د سیمې څلورلاری ګڼل کیږي چې ستر ظرفیت لري د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا او لویدیځه اسیا د نښلولو لپاره. د ترانزیت پروژې، اورګاډي، د انرژي لیږد او د کانونو پانګونه د مسکو فارمټ د همکاریو له لارې په زیات سرعت پرمخ تللی شي. له سیاسي نظره په مسکو فارمټ کې غړیتوب د نړیوال مشروعیت په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. که څه هم ښایي د لویدیځ ډیری هیوادونه لا هم د افغانستان د حکومت په رسمي پیژندلو کې ځنډ وکړي، خو تجربې ښیي چې سیمه ییز جماعتونه کولی شي په نړیوالو فشارونو اغیزه وکړي. کله چې د سیمې ستر هیوادونه له افغانستان سره مستقیمه همکاري کوي، دا کار په غیر مستقیم ډول د افغانستان پر حکومت د مشروعیت او باور د زیاتوالي لامل ګرځي. دغه ډیپلوماټیک بری د افغانستان خلکو ته مهم پیغام لري په داسې حال کې چې ټولنه د اقتصادي ستونزو او بندیزونو سره مخ ده. په داسې سیمه ییزو مجموعو کې غړیتوب کولی شي د پانګونې د جذب او سوداګرۍ د پراخېدو لاره هواره کړي. همدارنګه دا ښیي چې د افغانستان حکومت په نړیواله کچه منځوي نه دی بلکې ورو ورو خپل ځای پیدا کوي. په ټوله کې د افغانستان رسمي غړیتوب په مسکو فارمټ کې باید د افغانستان د بهرنۍ تګلارې له مهمو پړاوونو څخه وشمیرل شي. داسې پیښه چې ښیي افغانستان نورو د بحث یوازینۍ موضوع نه ده بلکې خپله د سیمې پریکړو د بهیر یوه برخه ګرځېدلې ده. د دې مسئلې اهمیت په اوسنۍ حالت کې ډیر زیات دی ځکه کولی شي د پراخ تعامل، اقتصادي پرمختګ، د امنیت پیاوړتیا او د نړیوالو مشروعیت په لور د نورو ګامونو زمینه برابره کړي. طالبانو په دې بري سره وښودله چې د سیمې تحولاتو په اړه سمه پوهه لري او کولی شي د موجودو فرصتونو په کارولو سره افغانستان له انزوا څخه راوباسي او په داسې مقام کې کیږدي چې د دې هیواد د تاریخ او جغرافیې موقعیت سره سمون ولري.